کیسه مور او لیوه، لیکوال ډاکټر محب لازغم، غږ جیلانی ساج. مور او لیوه. اول اواز چې مې واورید خپله زړه مې وه، بیا د مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی سو، ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې فرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلی وه، زما پر سر باندې لاس را تیر کړ. لاس یې داسې پوست لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه ویرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دی، نیکه دی، ترونه دی، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا سوی یې چې بې توپکه یې ګزاره نه کیږي. دوی په خپلو شادیو کې توپک شریکوي، خو توپک ورته غمونه راوړي. زه لا حیران سوم. ومې پوښتله ولې؟ فرښتې اسویلی وکیښ. ځواب یې راکړ ستا قوم بدیداره قوم دی، دلته هر څوک دشمن لري. له نورو قومونو سره یې بدي وي، له تربورانو سره یې دشمني وي. که د دشمني لپاره بل څوک ورته پیدا نسی نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره اوس د ترونه ستا په زیږېدو خوشحالي کوي، خو چې لوی سوې د میراث پر سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو فرښتې وویل اوس ځان مه په عذابوه، آرام وکړه. کرار چې لوی سې په هر څه به پوه سې. بله ورځ زموږ په کور کې ډېر خلک راټول سوي وو. د ډول درزا پورته وه، خلکو اتړونه کول، خو فرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې سوځېږي. بیا یې وویل زه درنه ځم. پوښتنه مې وکړه چېرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم، دلته د وینو بوی دی. هلته په انګړ کې پسونه علل سوي دي. نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې را سره به اوسېږې، ما به له خطرونو ساتې. فرښتې وویل ویلې مې وو، خو چېرته چې وینه تویه سي زه هلته اوسېدلی نسم. زه له وینو کرکه لرم. زه وینې ته نشم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لوري والوته. ما ورپسې چیغه کړه ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړو. ویې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې فرښتې وي، خو ګوره دا به په یاد ساتې، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. فرښته ولاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي یېره سوه. کلونه تیر سول، ژڼی سوم. 6 میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوه وه. زموږ پر ځمکه یې دعوه کړې وه. درېیمان سره راټول سول. هره جمعه به سپین ږیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوسه کړي. هره جمعه به مو یو پسه حلالاوه. درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو اکا یعنې تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم. د تره زامن مې 5. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو. دا چې راغله سترګې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل دا پلیته پر خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې ووایي، دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدای یو زوی راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور مې وویل که د پلار دلته وی اوس به یې وختي دا پلیته بوره کړې وی، خو تا کې غیرت نسته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده چې پر مور غیرت ونه کړې نو پر چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو راته ووایه زه څه وکړم؟ مور په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لرې خو توپک در واخله. یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ سي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ پر غاړه ناست وو، د ماښام اودسونه یې کول. 15 ډزی را سره وو. 15 واړه مې وویستل. په خپله مې پر هس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله. څنګه یې ولیدم په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. ویې ویل آفرین زویه. انقلاب سو. نور خلک هم وزیرستان ته راکډه سول. جهاد شروع سو. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. پر ما خو د غیرت وکړ، اوس به پر وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل.
څوک مې په چاړو حلال کړل، څوک مې په مرمیو وویستل، پر چا باندې مې لاسي بمونه واچول، نه مې اسیر پرېښود نه تسلیمي. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېدم. د جنازې په وخت کې مې پر سر باندې فرشته ولیده، ومې پېژندله، په خپله وه، همهغه زما فرشته وه، خو تنده یې تریو و، پریشانه ښکارېده، مخ یې ګونځې ګونځې و، زړه سوې وه لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان یې سر سپین کړی و. هغه مهربانه نظر چې ما په ماشومتوب کې لیدلی و اوس نه و ورپاتې. زه مسکی شوم، ومې ویل څومره ښه سو چې ته راغلې. ما دومره عمر ګمان کاوه چې یو شی مې ورک کړی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس چې مې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. فرشتې هېڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته کتل لکه ړانده چې د اواز لوري ته ګوري خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل، نه یې پر سر باندې لاس راتېر کړ، نه راته وموسېده. جنازه مې وسوه، خلکو په قبر کې کښېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپ په تیاره سوه. فرشته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې یې خاورینه مېرمن روانه وه. د خاورینې مېرمنې مخ او تنده هم د فرشتې په شان ګونځې وو. پوښتنه مې وکړه دا څوک ده؟ فرشتې وویل دا د وطن مور ده. خوشحاله سوم، ځان سره مې وویل اوس به مې ونازوي، ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه فرشته غمجنه وه، نه یې موسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ سو، ورته ومې ویل و مورې ته ولې خفه یې؟ ما وګوره ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل او ته لا خوشحاله نه یې. د هغې له سترګو 2 څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې کښته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې سوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی او ته پکې اوبه وڅڅوې. بیا مې وویل ادې تا ته وایم ته ولې داسې وچه یې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهیولې دي. د خاورینې ادې خوله په کراره خلاصه سوه، په ارام غږ یې وویل بچیه زه مور یمه لیوه نه یمه.